असलामुअलैकुम। नन ज़मंगा नहम लेक्चर थे और उम्मीद सातम چې کوم 13 لیکچرز دي په هغه به تاسو پوه شوي وي. نن موږ یو لیکچر داسې جوړو چې هغه کې تقریبا ستاسو چې کوم سوالات دي د هغې جوابونه زه کوشش کوم چې ستاسو سره شیر کړم. نو زیاتره کسان زمانه د ایجوکیشن باره کې تپوس کوي چې زما ایجوکیشن شته نشته، ما ته په کار دی زه امازون سټارټ نه کم. نو امازون چې کوم دی دا ایجوکیشن باندې دومره ډیپینډ نه کوي، ځکه زیاتره داسې کسان شته چې هغه امازون او څومره چې ایډوانس کمپیوټر ټیکنالوژیز په هغه کې کار کوي، خو انګلیش د ایجوکیشن هغې ته دومره ضرورت نه راځي. د هغې وجه دا ده که تاسو په امازون کې اکاونټ جوړوئ، که تاسو د ګوګل سره کار کوئ یا نور داسې مختلف چې کوم د ټیکنالوژي غټ کمپنیز دي یا تاسو د یوټیوب سره کوئ، نو هغه ستاسو نه ایجوکیشن ریکوایرمنټ غواړي. ایجوکیشن ښه شی دی چې ستاسو ډیګري هر څه در سره سرټیفیکیټ در سره، خو دوی زموږ نه سرټیفیکیټ څه نه غواړي. د دې مطلب دا دی چې د کې تعلیم یافته هم کار کولی شي او بې تعلیم هم کار کولی شي. تاسو ته به دا یو پوینټ چې کوم دی کلیر شوی. بل زیاتره کسان دا کوېسچن کوي چې موږ ته کمپیوټر باندې کار پکار دی یا لیپټاپ موبایل باندې. نو ځینې کسان بعض داسې وایي چې زما سره لیپټاپ نشته، موبایل دی را سره. نو دا یاد ساتئ چې څومره د ټیکنالوژي د غټ کمپنیز دي نو هغه ټول دا غواړي چې موږ سره کم کسان کار کوي چې هغه سیوایي. نو هغوی د لیپټاپ غم هم کوي، د موبایل غم هم کوي. خو تاسو دا یاد ساتئ چې کله هم تاسو کار کوئ او صحیح پروفیشنل، نو تاسو به بیا کمپیوټر خامخا پکاري. په موبایل تاسو کولی شئ خو هغه بس تاسو ډېر زیات ټایم ویسټ کوي. په کمپیوټر کې دا چې په دې کې تاسو ملټیپل کارونه په یو ټایم باندې کوئ، په دې کې ایکسل شیټ تیارولي، نور داسې کنټینټ تیارولي، نو بیا په موبایل باندې تاسو ډېر زیات ټایم خرابوي. په موبایل کېږي خو موبایل چې کوم دی تاسو به ډېر ټایم ویسټ کوي او هغه کې به تاسو اټ ټایم مشکله باندې یو کار کوئ او کمپیوټر کې تاسو په اټ ټایم ډېر زیات کار کولی شئ. بل کسان دا معلومات کوي چې موږ ته انګلیش، نو د انګلیش خبره دا ده چې یو خو د اکثر اوس امازون شو یا نور داسې ویب سایټ شو چې هغه نور لینګویجز ته هم کنورټ کېږي، چې کوم بیسک لینګویج ډېر یوز کېږي هغې ته هم کنورټ کېږي. خو موږ دپاره انګلیش ډېر زیات په امازون کې کله ضروري. امازون کې موږ ته هله انګلیش ضروري چې یا زموږ اکاونټ خراب شي یا موږ امازون ته څه ایمیل لیکو یا موږ د سپلایر څه خبره کوو مال د چا نه اخلو. خو د هغې حل دی چې تیار ټمپلیټ چې کوم دی هغه میلاویږي تاسو ته، او تیار چې کوم میسج موږ امازون ته کوو هغه هم زموږ سره، یا موږ څه کسټمر څه میسج کوو. او عام چې کوم دی د امازون یوز داسې دی لکه څنګه چې فیسبوک یوز دی. نو موږ ته دلته کنفیوژن نه دی پکار چې موږ انګلیش راځي یا نه راځي. بل داسې سافټویر ډېر زیات شته، تاسو ته به معلوم وي، په موبایل اپلیکیشن هم شته، یا تاسو به د کروم کې هم داسې ایکسټینشن ایډ کولی شئ چې هغه ستاسو د سپیلنګ مسټیک، ګرامیټیکل مسټیک دا ټول ټیک کوي. نو انګلیش موږ ته هله ضروري دی چې یا چېرته امازون ته موږ انټرویو ورکوو چې موږ ته لږ بیسک انګلیش راځي، چې موږ داسې ویلی شو چې زموږ دا نوم دی، موږ دلته اوسېږو، چې کوم زموږ نه هغو ریکوایرمنټ وي. نو زما د خبرې مین مطلب دا دی چې څوک څه کوي هغه بیا دې وړو خبرو ته نه ګوري، او چې څوک څه نه کوي نو هغه دپاره خو هر څه کې بیا بهانه. بل زیاتره کسان چې کوم دي که نه هغه په امازون کې دې وجې ناکام کېږي چې هغه کنسسټنټ نه وي. نو تاسو له مستقل مزاجي او داسې چې کوم دی ډېر زیات ضروري دی. او پنځم پوینټ کې ما لیکلی چې دا اوورنایټ گیم نه دی. یو کس دا سوچ کوي چې زه به نن امازون سټارټ کړم او زه به پکې خامخا سبا کامیاب یم یا پکې هفته پس یا میاشت پس. په یو میاشت کې خو امازون کې تقریبا سلر اکاونټ جوړېږي. نو تا داسې اوورنایټ گیم نه دی، دا ښه پراپر بزنس دی. څنګه چې موږ په عام مارکیټونو کې په هغه کې بزنس سټارټ کوو په هغه 4-5 کاله زموږ لګي. نو امازون کې چې کوم دی 5-6 میاشتې یو کاله پورې ښه پوره محنت دی به تاسو کوئ. بل تاسو ته ما ویلي چې پیډ او پری کورس، نو تاسو ته د دې باره کې ما ډېر زیات په وټساپ باندې ډسکشن کړی. خو پیډ کورس داسې دی چې هغې په ویلیو یي د سټوډنټ سره د کوم چیز باندې پیسې ولګي ظاهري خبره ده که هغه هر څنګه وي، خو د هغې اهمیت یي. د پری کورسونو څومره په یوټیوب کې دي او څومره پیډ دي، د دې ټول دا سیم دي، مطلب سیم کنټینټ شیر کېږي. خو د پیډ مطلب دی چې هغه باندې پیسې ولګي نو هغې اهمیت سیوایي. نور چې کوم پری کورس دي په هغې کې دومره فرق نه وي. بس د پیډ او پری کې صرف دی چې د یو سټوډنټ سره لږ اهمیت وي او د بل د سټوډنټ سره اهمیت نه وي. خو دا به یاد ساتئ چې کوم ریل وینرز دي هغه په ریل لایف کې څه کلي، هغو دونه په پیډ کورسونو پسې دومره نه وي ګرځېدلي. هغو بس نالج فالو کړی چې نالج ورته د هر ځای نه میلاو شوی، هغه خپل کار یې پرې روان کړی. بل چې کوم دی تاسو پارټ ټایم یا فل ټایم په امازون باندې کار کوئ، نو زیاتره داسې کسان دي ما ته میسج هم کوي چې اکثر ګورمنټ جاب دي د کسانو یا نور داسې یا هغو داسې فزیکل بزنسز کوي. نو څومره ټیکنالوجي د پیډز دي
کاغه فریلانسینګ دی کاغه نور داسې سایټس دي نو دا یاد ساتئ که تاسو پارت ټایم په هغه کې کار کولی شئ او تاسو چې موږ به دا نالج یاد کړو او موږ به پوهه شو او مستقبل لپاره موږ په هغه باندې کار وکړو نو دا خو ډېره بهتره خبره ده. کو چېرته تاسو داسې کوئ چې خپل نور کاروبار پرېږدئ یا نوکري پرېږدئ نو بیا به تاسو ډېر په سوچ سمج سره ډیسیژن اخلئ ځکه که تاسو خپل کار هم پرېږدئ نوکري هم پرېږدئ او د دې وجې بیا تاسو امازون کې څه ونه کوئ نو تاسو ته به بیا ډبل مشکلات جوړ شي. نو تاسو چې شروع کوئ ایز ا پارت ټایم شروع کوئ او بیا رو ځان ته ګورئ چې تاسو خپل سکل هر څه ایکسپیرینس راځي هغې نه پس بیا تاسو ته ډیسیژن اخیستل اساني چې یاره اوس کوم سایټ ته خو چې ایز ا فل ټایم تاسو راځئ دې کیریر ته نو بیا به ډېر په سوچ سمج سره تاسو فیصله کوئ د ځان دپاره. بل زموږ چې کوم داسې ملګري دي چې هغه د ملک نه بهر دي نو هغو دپاره اپرچونټیز وي چې فار ایگزامپل تاسو په داسې یو کنټري کې چې هلته امازون فنکشنلی په سعودي عرب کې یا په یو کې یا په اسټریلیا کې یا په یورپ کې یا تاسو په یو اس اے کې مختلف کنټریز چې هلته امازون فنکشنلی نو په هغه کې دا پیدا چې امازون ایزی شپ یو پروګرام دی په هغې سره ډېر زیات تاسو په اسانۍ سره خپل سامان ځان سره ږدئ چې اډر پرې راځي د امازون چې کوم گاړی هغه راځي ستاسو نه اډر اخلي او کسټمر ته وړي نو هلته ډېر زیات اپرچونټیز. بل اکثر کسان دا سوال کوي چې زه دلته یم او زه اکاونټ جوړ کړم نو بیا نو تاسو چې هلته اکاونټ جوړ کړئ د هغه اکاونټ ایکسس کوم چایلډ ایکسس دی چایلډ ایکسس ته اکاونټ کریټ کېږي څنګه چې موږ په فیسبوک کې ځان سره ایډمن او دا کسان ایډ کوو دا شان تاسو په هغه کې ایډ کولی شئ نو چې هغه دلته نه ستاسو اکاونټ مینج کوي نو تاسو به هلته خپل کار کوئ نو دلته نه تاسو سره یو کس نیم په روزګار کېدی شي چې تاسو په هغه ډیټیل سره اکاونټ جوړ کړئ. بل چې تاسو امازون کوئ چې تاسو ایم ایس ایکسل چې کوم دی هغه درځي ایم ایس ایکسل چې کوم دی په دې کې موږ ټول شیټس هر څه تیارو چې دې کې تاسو ته دا بیسک چې کوم فنکشنز دي چې دا ټول یاد دي. دغه شان ته دلته داسې کسان کار کولی شي چې هغه سیلف موټیویټډ وي یو داسې کسان چې هغه د نورو خلکو نه موټیویشن اخلي نورو خلکو نه چې کوم کسان موټیویشن اخلي هغه زیاتره شارټ ټایم وي او لږ ټایم تاسو موټیویټ شو بیا ستاسو خبرې ته سوچ هم نه او سیلف موټیویټډ کسان چې کوم هغه هر ټایم موټیویټ هغه خپل ځان خپل مخکې بوتلو کوشش کوي نو دلته امازون کې داسې کسان پکاري چې هغه سیلف موټیویټډ وي او بل منټلی سټرانګ کسان پکاري ځکه چې اکاونټ خرابېدی شي یا نور داسې ستاسو څه کیس راتلی شي نو چې داسې کسان چې هغه بس ډایرکټ ورته هر څه زړه وایي نو تاسو ته کم از کم داسې کسان امازون ته پکار دي چې هغه منټلی سټرانګ وي او هغه کې هر څنګه کیس راتلی شي امازون سایډ نه نو چې هغې ته تاسو بیا تیاری وئ. بل امازون چې کوم کسان کوي نو هغه چې سوشلی کنیکټډ وي څومره سیوا چې د خلکو سره تعلقات د خلکو سره رابطي چې ماته دا سکل راځي دا کار راته راځي نو د هغې فایده دا ده که تاسو لږ ټیمه پورې چا سره فري کار هم وکړئ نو کس ته به پته ولګي چې یاره دا کس تکړه دی قابل دی نو هغه تاسو د ځان سره بزنس پارټنر هم اخیستی شي تاسو ته په تاسو چې کوم کار کوي د هغې پیسې هم تاسو ته درکولی شي نو مختلف تاسو ته فایدې کېدی شي. دا هغه خبرې وي چې کومې ستاسو وي زیاتره او تاسو په دې کې کوېسچنز کړي نو امید ساتم چې په دې نه به تاسو سره لږه ډېره آیډیا شوي او انشاءالله چې بیا کوم زموږ نیکسټ کلاس وي نو هغه به موږ په دې بیسک کنسپټ چې څومره دي څومره سمري ده څومره ټاپکس موږ ویلي په امازون کې په هغه باندې چې ستاسو سره چې څومره ټاپکس دي هغه ټول واپس ریوایز شي او یو داسې ویډیو جوړه شي چې ستاسو هغه بیا کله را روان وخت کې کتی شي چې ستاسو سره ټول امازون آیډیا دا سمري چې کومه موږ کریټ کړې دا به سره زه په ګروپ کې بیا شیر هم کوم.